السلام علیکم پښتنو ځوانانو. په دې ویډیو کتلو سره زه تاسو له چیلنج درکوم چې دا جهان بم ستا خیستی او هغه جهان به دیم خیستی، خډيري پیسې بم ګټه او جنت ته بم زه څنګه به زه اوس واوره. دجل، دجالیت او دجاله، یعنی دجل مطلب دوکا، دجالیت دا کم نظامی چې موږ له د دوکې مخې ته یې دی او پاغه باندې موږ ځان کامیابی ته رسو. یعنی یو سترګم پټه کړی ده او بل زمونږ کولاو ده. کولاو چې کومه ده پاغه باندې موږ په هغه طرف روان یو چې هغه د ناکامۍ لاره ده، کوم چې پټه کړی ده هغه د کامیابی ده، خو پاغه باندې موږ خاموشه پاتې کړیو، یعنی نظام موږ ته داسې جوړ کړی دی. او دجاله چې کوم برازي او پسترګ باندې بړون وي، په یو لاس کې به سره جنت وي، په بل کې به سره جهنم وي، هغه به ځان ته الله تعالی وي او لکونو په کروڑونو خلک به دغه پسې وي. یو څوک به ورته وي کته چرته په حقیقت کې الله تعالی نو زما پلار را ژوندې کا، د پلار به چرته په خوا مړ شوی وي، هغه به ورته را ژوندې کی چې دا دی واخله پلار، هغه خلک به بیا دغه پسې یو ځای کېږي، یعنی هغه به ورته وي چې زه د جنت ته بوزم او زستا خدای یم. په دې خبره ځان پوهه کا موږ به ال د دوکې ښکار یو لکه څنګه چې یو کچره د الله تعالی په مقابله کې موږ په کائنات باندې توجه ورکړله، یعنی الله تعالی موږ پریدو او په کائنات باندې توجه ورکو، ټول وخت موږ دی له ورکو، او بل د روح په ځای باندې موږ په جسم باندې توجه ورکو. یعنی دنه چې په الله تعالی په ما کې کوم روح اچولې دی، روح زما پاک نه وي، دغه د پاکولو زه کوشش نه کوم، او بلکې ظاهري جسم په خپل ځان باندې کار کوم، په روح باندې کار نه کوم، او د آخرت په مقابله کې دنیا له توجه ورکوله. کچری په دې خبرو باندې منګه عمل وکړلو نو د دې خبرې مطلب دا دی چې زمونږه یو سترګه کولاو ده، کوم چې ګسه ده او خې سترګه زمونږه پټه کړې ده. یعنی پکار ده چې د الله تعالی په مقابله کې زه په کائنات باندې توجه نه ورکوم، بلکې الله تعالی او پیژنم او د هغه سره سره زه په دې کائنات باندې توجه ورکم. همدغه رنګي روح هم ز خپل پاک کما او دا غینه بعد زه د خپل ځانم خیال ساتم، داسې نه چې جسمانی زه د ځان خیال ساتم او روح می ورسته روزه ناکامۍ طرف ته ځي، چې په دې خبرو زه ناپوهه یم. نو د دې مطلب دا دی چې زما یو سترګه پټه ده او یوه بنا ده، او په بنا باندې زه ساينس ټیکنالوژي طرف ته روان یم، خو ما خدای هیر کړی دی. همدغه رنګې د آخرت په مقابله کې دنیا له توجه ورکوله. یعنی څنګه یو ځوان د 14 15 14 پورې د سبق ویلې په یو میگا مارټ کې په 15,000 روپۍ باندې د کار کوي. هغوی دته دا رولز ریګولیشن خولي، دا اصول ورکړي دي چې سهار به ته 5 بجې باندې راځي او ماسخوتن به 5 بجې باندې ځي، کپړې به دا غوندې، موبایل باندې استعمالې. دغه خبرې لمنګه ځکه ترجیح ورکو د لپاره نه چې ایمانداري ده پکې، د لپاره چې زما بزنس خرابېږي، سبا مې دغه میگا مارټ نه د خپل نایک وباسي، د مشر مې وباسي، کاغه سرکاري نوکری ده، کاغه پرایویټ جاب دی. خو کچره موږ ته الله تعالی تاسو ته پته ده چې الله تعالی موږ ته ویلي دي چې سهار به ته منظم کې معامله به روغه ساتي، د خپل بچو به خیال ساتي، د ګاونډي به خیال ساتي، منځ به کې روژه بنیسي، زکات به ورکې، کته الله تعالی د هغې چرته په مخ کې وړاندې بوتللې او تا سره د دې استطاعت وي، او حج به کوي. هغه څیزونه موږ پرېښي دي، یعنی د آخرت په مقابله کې دنیا له توجه ورکول. نو بیا په دې خبره باندې ځان پوهه کا کچېرې تاسو وایئ چې تاسو جنت ته لاړ شئ او دا جهان دې ستا ښایستی، بالکل ساينس ټیکنالوژي ته لاړ شه، خو الله به نه هېرې. ساينس ټیکنالوژي ته لاړ شه خو چې ستا روح هم پاک وي، یعنی ته ذکر هم کې، اذکار هم کې، د زړه نه پاک هم هغه څیزونه چې موږ ته الله تعالی ویلي په هغې باندې یقین کوو، همدغه رنګې مونځ او دس موږ کوو، څه چې موږ ته پیغمبر فرمایلی دي، څه چې موږ سره حدیث دي چې په هغې عمل کوو، چې زموږ سره صرف ساينس ټیکنالوژي علم نه بلکې د هغې سره سره ما ته مطلب د قرآن باره کې معلومات وي، د حدیثو باره کې ما ته معلومات وي، د ښو د بدو پهچان زه کولی شم. او کچېرې زه صرف د ټیکنالوژي پسې نښتې یم نو یاد ساته په دې جهان کې بیا زه کامیابۍ طرف ته نشم تللی. مین څیز چې دی زما بیا هغه دنیا ده، هغه دنیا بیا زما تباه و برباده. دواړه کوه، دا جهانم او هغه جهانم د یو پسې به نه انخلې. یعنی داسې نه چې ستا ګسه سترګه چې دا هغې کولاو کړي او ښی سترګه یې بنده کړي، د ښی سترګې نه مقصد زما څه دی؟ الله، روح او آخرت. او د ګسې سترګې نه هغه څیزونه ستا مخې ته ایښي دي چې یاره دلته جاب کوه، دلته هغه کوه، ټیکنالوژي باندې ځان پوهې کا، آنلاین بزنس وکوه، الله هیر کا، رسول هیر کا، آخرت هیر کا، روح هیر کا، ته به ناکامۍ طرف ته ځې. که چېرې دا 3 څیزونه موږ یاد ونه ساتل، په دې ځان پوهې کا، یعنی آخرت شو، روح شو، الله شو، دا 3 حقایق جو همیشه پیش نظر رکھنا ضروری ہے. دا ډیر زیات به مخې ته یږدې، ورنه مطلب ته بیا په دوکه کې د دغه دجل ښکارې ته او ته به ناکامۍ طرف ته ځې، تباهۍ طرف ته به ځې، ته به کله په دنیا کې هم کامیابه نه شي او په آخرت کې به هم کامیابه نه شي. په دې خبره باندې ځان پوهې کړه، ټیکنالوژي باندې هم ځان پوهې کړه، په مخ کې وړاندې د تلو کوشش کوه،
خو چې دواړه سترګې ستا کولاوي کچېرې ته سبا یو محفل ته ځې چې په محفل کې د ساينس ټیکنالوژي نه هم ته خبرې او ورسره د قرآن نه خبرې د حدیث نه خبرې قرآن مجید چې دی دا ورډز اف ګاډ دی یعنی د الله تعالی خبرې دي او همدغه رنګې ورک اف ګاډ چې دی دا کائنات دی ساينس ټیکنالوژي او قرآن ته چرېم نشي بیلولې په دې دواړو باندې به ځان پوهه کې خو د بده مرغه موږ په قرآن باندې ځان غلې کړی په حدیثو باندې ځان غلې کړی د ګس سترګم ښکاره کړې ده او ښی سترګه موږ بنده کړې ده هغه څه کوو چې موږ ته دلته ښه ښکاري خو په هغې کې موږ بیا ناکامۍ طرف ته ځو نو په دې ځان پوهې که چېرې په ژوند کې تاسو مخکې تلل غواړئ دا جهان ښایسته کوئ هغه جهان ښایسته کوئ درې څیزونو باندې عمل ضروري دی الله روح پاکول او په آخرت باندې آخرت د پاره کار کول ډیر زیات ضروری دي یو جهان مننه